راشد خان هندوستان کې د غوره توپ اچوونکي جایزه وګټله. سلام او مینه دوستانو، په یوې بلې نوې او په زړه پورې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. او که چیرته زموږ له چینل سره نوي یوځای شوي یاست، دغه چینل درسره سبسکرایب او په خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ، تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. موږ هره ورځ تاسو ته د کرکټ نوې او تازه مطالب خپروو. افغان لیګ سپینر راشد خان ارمان د هندوستان سی ایرټیز شرکت ادارې لخوا د کرکټ په برخه کې د 2019 کال د شلوریزو لوبو د غوره توپ اچوونکي نړیواله جایزه وګټله. د جایزې دغه مراسم بیګا شپه د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې د لوبغاړو په حضور کې وشول، خو په دې مراسمو کې په خپله راشد خان ارمان برخه نه وه اخیستې. د سی ایرټیز شرکت ادارې د کال د شلوریزو نړیوال توپ اچوونکو په برخه کې راشد خان ته د جایزې په ګټلو سره مبارکي ویلې ده. د یادونې وړ ده چې راشد خان ارمان اوس مهال د کرکټ نړیوالې شورا سره د شلوریزو لوبو د بالرانو او د 500 اوریزو لوبو د آلراونډرانو په قطار کې لومړی مقام له ځان سره لري، او د 500 اوریزو بالرانو په قطار کې بیا دوهم مقام له ځان سره لري. په ګوګلی خان مشهور افغان لیګ سپینر راشد خان ارمان د هندوستان په کوربهتوب 12م پړاو آی پی ایل سیالیو کې له لوبو وروسته هیواد ته راستون شوی دی، او ټاکل شوې ده راتلونکې جمعې په ورځ ملي لوبډلې سره د یوځای کېدو په موخه ایرلینډ ته ولاړ شي. راشد خان په آی پی ایل سیالیو کې یو ځل بیا د نبی ساحل او مجیب الرحمن زدران په پرتله په ډیرو لوبو کې ولوبېد، او هم یې 12 وکټې واخیستې، چې ترڅنګ یې له 15 لوبو وروسته د دې لیګ تر ټولو اقتصادي توپ اچونه کړې وه. د هندوستان په کوربهتوب د سی ایرټیز شرکت ادارې لخوا د جایزې ویش په میله کې د غوره نړیوال کرکټر لوبغاړي او بهترینه توپ وهونکي جایزه ویراټ کوهلي ته ورکړل شوه. همدارنګه د نړیوال غوره توپ اچوونکي جایزه بیا بومرا ته، د نړیوال بهترینه ټیسټ کرکټر لوبغاړي جایزه بیا پجاره ته، د نړیوال 500 اوریز غوره لوبغاړي جایزه بیا روهیت شرما ته، او د نړیوال بهترینه شلوریز لوبغاړي جایزه اسټرالیوي کپتان ارون فینچ ته ورکړل شوه. د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې د هندوستان دغه شرکت هر کال د کلنۍ جایزې نه یوازې هغه لوبغاړو ته ورکوي چې کرکټ مینوال یې په یو کال کې په خپلو کارکردګیو خوشحاله ساتلي وي، او ترڅنګ یې خپله لوبډله هم په کارکردګیو ویاړلې وي. ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره وکتله، په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي. د نورو ښایسته او په زړه پورو مطالبو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان، په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. ویډیو له نورو دوستانو سره شریکه کړئ. والسلام.